د هرات ولایت په پوهنتون کې د اسلامي امارت د راتګ دویمه کلیزه ولمانځل شوه. په دغه لمانځغونډه کې چې د پوهنتون مشرتابه، استادانو او محصلینو ګډون کړی وو، د زده کړو په برخه کې تیر 2 کالونه له لاسته راوړنو ډک یاد شول. د هرات پوهنتون رئیس وویل چې د لوړو زده کړو وزارت په تیرو 2 کلونو کې څه باندې 400 میلیونه افغانۍ پر عملي څېړنو لګولې چې ټولې د حکومت له بودیجې ورکړل شوي دي. وزارت محترم تحصیلات عالی 412 میلیون افغانی صرف به بخش تحقیقات اختصاص داده است که این رقم با توجه با منابع مالی شخصی که افغانستان داره و کمک‌های خارجی قطع است یک رقم درستی هست و در چوکات پوهنتون‌های زونی در تشکیلات پوهنتون‌ها بسته‌های معاونیت‌های تحقیق اضافه شده است و یک سری تشکیلات دیپارتمنت‌های مورد نیاز تأسیس شده. د هرات پوهنتون محصلین بیا وایي د هیواد بیا رغونه او پرمختګ د ځوانانو مسؤلیت دی او له نورو ځوانانو یې وغوښتل چې له هیواد څخه د تګ د ډاډه وکړي. به عنوان یک جوان ما باید امیدوار باشم، چون غیر از ما کسی وطن ساخته نمیتونه، از طریق علم و دانش، از طریق تلاش و بازسازی و دیگه. مثلا پس وظیفه ما معصرین اینه که ما معصرینه که این ایده ذوف دارم در وجود خود، در فکر خود ما اونا رو تشویق بکنه که اونا به درس رو بیارن و تحصیل خود ادامه بدن و از کشور فرار نکنن. بلخوا هرات میشتي له اسلامي امارت غواړي چې د انجونو زده کړې د نورې نه ځنډوي او د هغوی لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تقاضای ازی داریم که مکاتب دخترها باز کنم، چون کمیت تعلیم هم برای مرد فرض هم برای زن فرض. یک خواسته داریم مکاتب دخترها چه زودتر در قسمت اقدام کنم باز شه، دخترها مثلا حق تحصیل دارن. تبا و پانتینا اینا رو باز کنن، زمینه تحصیلی مساعد نشه دیگه. د هرات پوهنتون استادان بیا ډاډ ورکوي چې له چارواکو سره د ښځینه و زده کړو په اړه خبرې کړي او هیله یې ښودلې چې د یادې برخې ستونزې به حل او نجونې به بیا زده کړو ته ور وګرځي. ما با مسئولین که در تماس بودم همه امید دادن، همه نوید دادن که عنقریب به زودی انشالله شرایطی که اسلام بگفته که برای حفظ انسانیت و عفت و کرامت بشری هر انسان این شرایط نسبت به مشکلات اقتصادی که تا حالا بوده لوازم و شرایط لازمه که تا تهیه کنن کارها در این رابطه تلاش‌های بسیار زیادش صورت گرفته و امیدواری هست انشالله. پر افغانستان د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو پوره 2 کاله کېږي، خو لا هم د انجونو منځنیو ښوونځیو او لیسو او پوهنتونونو لپاره هغه طرحه چې حکومت وایي کار پرې روان دی نه ده جوړه شوې، چې له امله یې میلیونونه انجونې له زده کړو محرومې شوي دي.